د 2016 کال د اپریل په لومړۍ نیټه باندې یوه لویه بیړۍ د ارجنټینا د اوشوا ښار څخه حرکت کوي. په دې بیړۍ کښې د 23 هیوادو شاوخوا 1.5 کسان شتون لري او د دې پلان دا و چې دوی د انټارکټیکا او اتلانتیک لیرې ټاپوګانو ته ولاړ شي او هلته ننداره وکړي. په شروع کې هر څه ډېر نورمال وه. ټولو خلکو له یو بل سره شناخت زیاتوي او یو له بل سره یې پېژندله او په دې کښې یو هم په دې باندې نه پوهېدی چې دا سفر به نو په ډېر لنډ وخت کښې د دوی دپاره یو ډېر خطرناک او ویرونکی خوب جوړ سي. د سفر له پیل څخه 15 ورځې وروسته په دې کښې یو هالنډي مسافر چې 70 کلن و ناببره شدید د سر درد او د ستوني درد د بدن درد او څه ناڅه ناسناستې مریضي ورته پیدا سوله. هغه ولاړې د هغه بیړۍ و ډاکټر ته د هغه سره یې د نږدې ولیدل او هغه ته یې خپل حالت بیان کړ. په شروع کې هر څه نورمال وه خو بیا یې کرار طبیعت دومره زیات خراب سو چې د اپریل پر 11 باندې دی نور مړ سو. نورو خلکو ته دا هر څه عادي معلومېدله او دا چې د عمر زیات و نو خلکو ویله چې ځه نور نو د وخت پوره و او دی مړ سو. خپل عادي سفر ته دوام ورکړي او ټولو خپلې میلې او سیاحت بیا هم کوي. خو دا چې دا یوازې د ده دپاره نه و دا خطر د ټول دپاره په دې نو څوک نه پوهېدله. بهاینډ سایډ یوټیوب چینل یې ګرانو لیدونکو امیدوارم چې دا ویډیو به تر پای پورې راسره ګورئ. لایک کومنټ او شیر حتما وکړئ. ځو نو دا ویډیو راپیلوو. سینټ هلینا ټاپو ته چې افریقا ته خورا نږدې ده دا بیړۍ د اپریل پر 24 باندې ورسېدله او هلته نو هغه مسافر د خپلې مېرمنې سره یو ځای تا کړي کوم چې مړ سوی و او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی و. هلته د مړ شوي مسافر مېرمن د هغه له جسد سره کښته سول. له هغه ځای څخه دوی ولاړل سویلي افریقا ته یې سفر وکړ. د اپریل پر 25 کله چې د ساوت افریقا څخه امسټرډام ته تلونکې الوتکه ته هغه مسافره ښځه ولاړله ناڅاپه یې حالت ډېر خراب سو او په هوایي ډګر کې ولوېدله. د اپریل پر 26 هغه هم هلته له منځه ولاړله. اوس نو په همدې بیړۍ کښې د نورو مریضانو هغه راښکاره کېده هم پیل سوله. د اپریل پر 28 باندې یو جرمنۍ ښځه ناروغه سوله. هغه هم هماغه علامې درلودلې او یوازې په 4 ورځو کښې هغه هم هلته مړه سوله. یو ځل بیا هېڅوک نه پوهېدل چې ولې د بیړۍ مسافر یو په بل پسې مري. د مې په 2 باندې د دې بحران په اړه ورلډ هیلث ارګنایزیشن یا هم WHO ته خبر ورکړل سو. ازموینې ترسره سوې او پایله دا سوه چې ناروغي د هانټا وایرس ده. هانټا وایرس ډېر خطرناکه وایرس دی. تر دې دمه هیڅ واکسین شتون نه لري او نه هم بشپړ علاج شتون لري. په حقیقت کې دا دومره خطرناک دی چې ورباندې اخته کسان 50% یې مړه کیږي. اوس مهال دا وایرس په داسې بیړۍ کې خپور سوی دی چې څو ورځې د سمندر په منځ کې بنده پاتې وه. د نړۍ رسنیو دا پیښه د مهمو خبرونو په توګه خپروله او هیڅ هیواد نه غوښتله چې دا بیړۍ دې هغه خاورې ته داخله سي ځکه چې هغوی نه غوښتله چې دوی ته هم د مرض انتقال سي. هانټا وایرس یو نوی وایرس یا هم نوی مرض نه دی. نږدې شاوخوا 70 کاله مخکې ساینسپوهان له دې مرض سره اشنا دي. دا په اصل کې یوازې یو وایرس نه بلکې د وایرسونو یو لویه کورنۍ ده چې په موږکانو کې پیدا کیږي او له همدې ځایه انسانانو ته انتقالیږي. بیلابیل ډول موږکان دغه هانټا وایرس په بیلابیلو شکلونو کښې خپروي او په انسانانو کښې تر دې دمه یوازې 2 ډوله لیدل سوي. لومړۍ ناروغي HFRS نومیږي چې زیاتره په اسیا او اروپا کې لیدل کیږي. په دې ناروغۍ کښې پښتورګي له کاره لویږي، په بدن کښې دننه وینه بهیږي او بالاخره انسان مري. او بل ډول HPS دی. دا بیا په شمالي او جنوبي امریکا کې خپریږي. په دې ناروغۍ کې بیا د انسان د سږو هغه فعالیت کمزوره کیږي. په سږو کښې مایعات راجمع کیږي او د ساه اخیستلو سره مشکل پیدا کوي او بالاخره د ساه نه اخیستلو له امله انسان مري. د دې ناروغۍ د مرګ کچه تر 50 سلنه پورې رسیږي. تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې هیڅ یو ارګنایزیشن په دې باندې نه دی توانېدلی چې د دغه وایرس لپاره یو مشخص واکسین جوړ کړي یا هم علاج پیدا کړي. نو ځکه خو دا خورا ډېر خطرناک دی. ډاکټران یوازې مریضانو ته حمایوي درمل ورکوي
ترڅو د مریضان لپاره دا مرض یو څه اسانه سي. نور نو بیا د انسان په هغه د دفاعي مافیات پورې اړه لري چې هغه آیا د دې مرضۍ د زغملو او د ګاللو توان او توفیق لري او که یا دا په همدې مرضۍ کې له منځه ځي. د عصري تاریخ له مخې دا ناروغي د لومړي ځل لپاره د 1950 لسیزې د کوریا جګړې پر مهال معلومه شوه. هلته زرګونه امریکایي عسکر ناڅاپه په یو عجبه ناروغي اخته شول. هغوی ته لوړه تبه او سردرد پیدا کېدی. وروسته یې پښتورګي خراب شوله او ګڼ شمېر یې مړه شول. ډاکټرانو دې ناروغۍ ته د کورین هیموریجیک نوم ورکړ، خو دوی نه پوهېدل چې دا په حقیقت کې ناروغي ده که کوم کیمیاوي وسله ده. شاوخوا 30 کاله وروسته یو سویلي کوریایي ساینسپوه ډاکټر لی وموندله چې دا ناروغي د موږکانو له لارې انتقالونکي ویروس له امله رامنځته کیږي او نوم یې د کوریا د هانټا د سیند پر اساس باندې پر دې باندې د هانټا ویروس نوم کېښودی. په 1993 کال کې په امریکا کې د نجوان شن سیمې لسګونه روغ او ځوان خلک ناڅاپه مړه شول. ټول ته لومړی د زکام په څېر نښې پیدا سوې، بیا سږي له مایعاتو ډکې سوې او وروسته به مړه شول. په پیل کې د دې ناروغۍ د مرګ کچه 75 سلنه وه. ساینسپوهان نه پوهېدل چې علت څه دی، خو د نواهو قبیلې مشران په دې باندې پوهېدل او هغه دا ویل چې کله باران خورا زیات سي نو بیا هغه ځنګلي ونې چې دي د هغه حاصلات هم زیات سي، موږکان خورا ډېر پیدا سي او بیا نو کله چې موږکان هم پیدا سي دا مرض هم خورا زیاتېږي. تر ډېره وخته ساینسپوهانو فکر کاوه چې هانټا ویروس یوازې له موږکانو انسان ته انتقالیږي، خو په 1996 کال کې د ارجنټینا په جنوب کې یو پیښه دا نظریه غلطه ثابته کړه. هلته د انډس سټرین په نوم د هانټا ویروس یو ډول وموندل سو چې د انسان څخه انسان ته هم انتقالیږي. دا د هانټا ویروس د کورنۍ یوازینی هغه تایید سوی ویروس دی چې له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. خو ښه خبره پکې کې دا ده چې دا د کورونا او همدارنګه د زکام په څېر په هوا کښې نه خپریږي او د هوا له لارې یو بل نه پاخته کېږي. یوازې هغه کسان پاخته کېږي چې کله له هغه مریض کس سره یا کم کس چې په دې مرض باندې مبتلا دي له هغه سره ډېر نږدې اړیکې ولري، د لاس روغبړ ورسره کوي او ډېر ورسره نږدې وي، نو یوازې هغه کسان ورڅخه متاثره کېږي او په دغه ویروس باندې اخته کېږي. د دې بیړۍ په پیښه کې هم همدا انډس سټرین خپور سوی دی. د مارچ په 28مه یو هایلنډي جوړه د اوشوا په سیمه کښې یو داسې ساحې ته تللې وه چې هلته غواړي مرغان وویني، خو هلته چټلي خورا زیاته او موږکان هم هلته زیات شته، نو ډېر امکان شته چې دا کسان له یو موږک سره شاید تماس نیولی وي یا یو موږک له دې کسانو سره مښتی وي او همدا یې لامل څو چې شاید په ډېر امکان سره دا کسانو دغسې دغه ویروس هلته انتقال کړی وي. دا هایلنډي جوړه بله نه چې کومه هغه په لومړي سر کښې خپل ژوند له لاسه ورکړي هم هغه جوړه ده. د مې تر 10مې پورې په بیړۍ کې 10 تایید شوي کیسونه موجود وه او 3 کسان پکې مړه شوي وه. څو ناروغان روغتونونو ته انتقال شوي وه. بیړۍ څو ورځې د کیپ ورډ ساحل ته نږدې ولاړه وه، خو هغه هیواد اجازه ورنه کړه چې بیړۍ بندر ته داخله سي. وروسته سپین اجازه ورکړه چې بیړۍ د ټینریف ټاپو ته ولاړه سي او بالاخره د مې په 10مه هم هلته ورسېدله او تر اوسه پورې همداسې موضوع پاتې ده. دا چې په راتلونکي به په دې بیړۍ کښې څه کېږي، آیا نور کسان به هم په مرګ اخته کېږي او که یا دا به وخت ثابته کړي. خو اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا هانټا ویروس به یو بل د کورونا ویروس سي او که یا، یعنې بیا به دغسې یو لویه وبا پر یو نړۍ باندې راڅرګنده سي او که یا. دا نو یوازې یو سوال دی. موږ به تاسو ته دا وایو چې دا دومره خطرناکه نه دی لکه د کورونا ویروس چې دی، ځکه د کورونا ویروس په هوا کې خپرېدي او دا یوازې د تماس نیولو له لارې خپرېږي او کله چې یو انسان په دې باندې اخته کېږي نو یوازې یوه ورځ باید یې کرنټین وکړي، یوه ورځ له نورو کسانو سره هغه اړیکه ونه نیسي که په ده باندې څه کېدل او که نه کېدل، نور کسان به حتما نور څخه محفوظوي. یعنې د کورونا ویروس په رقم دا ډېر شدید نه دی چې تاسې مجبور یاست چې 14 له 18 ورځې کرنټین وکړي او ډېر سخت درد تاسې ته پیدا کړي. یوازې یوه ورځ مقاومت وکړي او بیا به تاسې له دې مرض څخه خلاص یاست. خو په کار څه ده چې موږ څنګه په دې باندې بریالي سو چې په دې مرض باندې بیخي اخته نه سو. د ځان ساتنې لپاره زه غواړم تاسو ته دا وایم چې تاسې خپل کورونه داسې جوړ کړئ چې ورته موږکان په اسانۍ سره داخل نه سي. خپل خواړه منظم وساتئ، سرونه خلاص مه پرېږدئ تر څو یو موږک یا هم بل حیوان ورسره ونه مړ کړي، ځکه هغه تاسو ته حتما ضرر رسوي. کثافات هم پر وخت باندې ژر تر ژره له خپله کوره څخه لرې وباسئ
او که چیرې تاسو په داسې ځایونو کښې کار کوئ چې په اصطلاح هغه ګودامونه وي یا هغه داسې ساحه وي چې حتما هلته موږکان شتون ولري، نو تاسو ته پکار ده چې د مشخصو ماسکونو څخه استفاده وکړي او دغه مشخصو دستکلو څخه تر څو له دې موږکانو سره په مستقیم ډول سره په تماس کې رانسئ. او که چیرې تاسو دا کار وکړئ نو تاسو به له دې وایرس او له دې هنټا څخه خلاص پاته یاست. WHO دا ویلي دي چې دا دومره خطرناکه نه دي، خو خطرناکه خبره دا ده چې دا لا علاج دي، د دې لپاره کوم واکسین شتون نه لري او د مرګ خطر هم 50 سلنه دي. نو پکار دا ده چې موږ له دې مرض څخه ډیر ځان لرې وساتو او د خپل ځان هغه حفاظت ته پام وکړو. حتما به د دې مخکې هم داسې پیښ ترسره سوي وي، خو موږ مخکې په اړه معلومات نه درلودله او موږ په دې باندې نه پوهېدلو چې دا د هنټا مرض ده. اوس موږ په دې باندې پوه سوي او موږ کولی سو چې له دې څخه ځانونه وژغورو. نو پکار دا ده چې خپل ځانو ته ښه پاملرنه وکړي او له دغسې مرضونو څخه خلاص پاتې سي. د بهاین ساش یوټیوب چینل دا ویډیو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تاسو پولیس سیسټم ته لاس پارمه، لایک، کومنټ، شیر حتما وکړئ.